السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سلمان رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایلی دي: المسلم یصلی، هغه مؤمن چې لمونځ کوي دا 5 وخته لمونځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خطایاه مرفوعه علی رأسه، او ګناهونه د ده لوړ دي پر سر د ده باندې. کلما سجده، هر وخت چې دی سجده وکړي، تحاتت عنه، هغه ګناهونه ځینې ورژول شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي: فیفرغ من صلاته، دا مؤمن د لمانځه څخه خلاصیږي، فارغه کیږي، بلکې ګناهونه یې الله وربخښلي. او د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي 2 ورونه وه، یو مړ سو، دا بل 40 ورځې بعد بیا مړ سو. بیا صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې بحث کاوه چې هغه مخکې مړ سوی و، د هغه صفت یې کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څه ورته وایي: الم یکن الاخر مسلمه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بل مسلمان نه و چې وروسته مړ سو؟ دوی ورته وویل: رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا وروسته تر ښه دی، ځکه هغه تر ده لمونځونه ډېر وکول، هغه تر هغه طاعت ته الله ډېر وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مثال د لمانځه داسې دی لکه یو څوک چې یو بهاند او په جاري اوبو کې د ورځې 15 واره ولمبي، نو پر هغه به دم باندې بخیری پاته سي. صحابه کرامو ته لیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له هغه څوک چې 15 وخته لمونځ کوي، که نارینه یې که ښځینه یې، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د هغه پر بدن باندې بیا خیره نه پاتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل: دغه وروسته ورور چې مړ سو، دا تر هغه بل په جنت کې مقامات ډېر وګټل، ځکه ده تر بل عبادت زیات وکړي. نو عمر چې خوند کوي په عبادت کې خوند کوي، د بده مرغه زموږ عمرونه خو اوس په معصیت کې، په ناروا کې زموږ عمرونه صرفېږي، زموږ ژوند په ناروا کې مصرفېږي، زموږ ژوند په ناروا کې مشغوله دی. او دغه رنګه ابو هريره رضی الله عنه مبارک وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وصف ته 2 نفر رالل، ایمان یې راوړی، یو شهید سو، بل څه وخت بعد بیا مړ سو. طلحه بن عبید الله وایي ما خوب ولیدی چې دغه وروستنی چې مړ سو هغه تر شهید مخکې جنت ته ځي. زه په دې سره ډېر حیران سوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رالم، ورته ومې ویل چې یا رسول الله، هغه یو شهید سو، هغه بل بیا وروسته دغسې ومړ، د دنیا څخه ولاړی، حالانکه تر شهید مخکې جنت ته ولاړی، په دې سیر مې سر نه خلاصېږي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راته الیس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 رکعه وکذا وکذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له هغه بل چې یو کال بعد کې مړ سو، آیا هغه د رمضان روژه نه ونیوله او هغه 6 رکعته لمونځ نه وکړي؟ وکذا وکذا، دومره پلانکی عبادت یې نه وکړي؟ صحابې ورته وویل یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مړي چې تر هغه شهید مقام زیات پیدا کړي، جنت ته تر هغه له مخه ولاړي، خو په ژوند کې تر هغه زیات عبادت وکړي. نو د آخرت سرمایه مخکې مې درته وویل چې هغه په طاعت سره د الله جل جلاله په بندګي سره د آخرت سرمایه راځي. که دې یو وار لا اله الا الله تر بل چا زیات ویلې وه، یو وار دې لا اله الا الله تر بل چا زیات ویلې وه، تر هغه به دې مقام او جنت لوړي. په دنیا کې خو موږ که نارینه یې که ښځینه یې، هر یو غواړي چې تر خپل تربور، تر خپل قوم، تر خپل عزیز ځان لوړ کړي، په قوم کې سردار وي، په قوم کې شاندار وي، په قوم کې د تاج او د عزت او د نامه خاوند وي، لیکن د آخرت نوم او عزت رسیر دی. پښتانه چې څومره تربلګلوي په ژوند کې سره کوي، دغه عمره چې موږ د آخرت په کارو کې تربلګلوي کړې وای، څومره خیر به وای. په دنیا کې خو موږ دا نه خوښوو چې یو قریب دی تر موږ زیات وي په هیبت و په شان کې،
لیکن په آخرت دپاره بیا خوښوو. ډېر خلک راولاړېږي د تربور په وجه باندې ګناه ته ځانونه ټېلوهي ګناه کوي چې بیا څوک عار پیغور نه کړه چې ستا واده ستا د اکا د زوی تر واده کمزوري و، هغه ډم و ډمامې راوستلې وې، تا نه وې راوستلې، خو لیکن د آخرت په کار کې بیا مسابقه نه کوو. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. د 5 وخته لمونځ دا زموږ د ګناهو دپاره یو عظیم کفاره ده. دا د الله رحم او فضل پر موږ باندې سوی دی چې الله جل جلاله دومره احسان او فضل پر موږ باندې کړی دی. حدیث رقم 143 صفحه 65 المتجر الرابح كثواب العمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.